راځو مونږ ګورو چې 5/3 کسر او 10/7 کسر یو بل سره پرتله کولی شو که نه، او یا دا معلومولی شو که نه چې کوم یو یې کوچنی دی او کوم یو یې لوی دی. خو یو شي ته که تاسو پام وکړئ، دغه دواړه کسرونه له یو پوره عدد څخه لوی دي، ځکه چې دلته 5/3 دی او 3/3 یا 3/3 برخو نه یو جوړیږي، او دلته 10/7 دی او 7/7 یا 7 برخو څخه یو جوړیږي. نو دې دپاره چې موږ دا معلوم کړو چې کوم یو لوی یا کوچنی دی، زه به دغه دواړه کسرونه د عددونو په دې کرښه باندې پیدا کومه یا ځای پر ځای کومه. تاسې ویډیو ودروئ او وګورئ چې دا څنګه پیدا کولی شئ. نو موږ سره دلته د عددونو کرښه ده، دلته 0 1 او 2 لرو. نو اوس موږ راځو پیل کې دغه 5/3 ګورو. موږ دلته د 0 نه تر 1 پورې دا فاصله ما په 3 مساوي برخو ویشلې ده. دا شو 1/3 فاصله، دې ځای نه دې ځای پورې 2/3 فاصلې. تاسې که وګورئ موږ د 0 نه 1 پورې دا فاصله ټوله په دغه شنو خطونو سره په نښه کړې ده چې په 3 برخو مې ویشلې ده. 1/3 فاصله، دا 2/3 فاصلې، دا 3/3 فاصلې. بیا د 1 نه تر 2 پورې دا فاصله موږ په 3 مساوي برخو ویشلې ده. دا په شین رنګ باندې موږ ښودلي دي. نو دا شو 2/3 فاصلې، دا به شي 3/3 فاصلې، کوم چې بیرته مساوي 1 دی. بیا راځو دا 4/3 فاصلې، دې ځای نه دې ځای پورې دا 5 او دا 6 5/3 فاصلې. دلته چې راځو 6/3 فاصلې، کوم چې بیرته مساوي کېږي له 2 سره. نو دا چې موږ له 5/3 سره کار لرو، نو دا موږ په نښه کوو چې 5/3 دې ځای کې دی. اوس راځو 10/7 سره یا 10 فاصلو ته. اوس راځو موږ 7 برخو ته. دې لپاره ما د 0 نه تر 1 پورې دا ټوله فاصله چې دا په 7 مساوي برخو ویشلې ده. دا موږ دې ځای نه دې ځای پورې یوه فاصله شوه، دا 2 3 4 5 6 7. نو دې ځای کې راځي دا 1 برخه 7 فاصله، دا شو 2 فاصله، دا 3 فاصلې، 4 برخې، 5 برخې، 6 برخې. دلته زه لیکلی شم چې 7 برخې. بیا راځو دلته 8 برخې، 9 برخې او 10 برخې. دا شو 10/7 یا 10 دانې 7 برخې. دا مونږ په نښه کړو. دلته مونږ ګورو چې 10/7 او 5/3 دا دواړه چې دي دا له یو څخه لوی دي، خو دې دواړو کې اوس کم یو لوی دی. موږ وینو چې 5/3 دا د عددونو په کرښه باندې د 10/7 څخه ډېر کیڼ لوري ته پروت دی. نو 10/7 څخه کیڼ لوري ته پروت دی. موږ وایو چې 5/3 دا له 10/7 څخه لوی دی. نو موږ به دا په نښې سره څنګه ښیو؟ موږ پوهېږو چې هر ځل یې موږ د نښې خوله لوی عدد ته خلاصوو، یا لویه خوله چې دا لوی عدد ته کوو او کوچنۍ خوله چې دا کوچني عدد ته کوو. نو 5/3 برخې دا لوی دي له 10 برخو څخه.